بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مدثر الله احمدزی، د پلار نوم مې ډاکټر صاحب نجیب الله احمدزی. زه د لیسې عالي خصوصي هیله کانوال کې زده کوونکی یم. زه 11 ټولګي کې یم او د 11 ټولګي اول نمره یم. زه ما ډېر کوششونه وکړل، ډېر درسونه مې وویل، شپه ورځ به مې درس ویله او هدف مې دا و تر څو په ښه نمرې زه د 10 صنف خلاص کړم او 11 ټولګي ته لاړ شم. تعلیم سره ډېر مینه لرم او غواړم څنګه چې ما تعلیم زده کړی غواړم په آینده کې هغسې نورو خلکو هم دغسې تعلیم ور زده کړم. ځکه په افغانستان کې داسې خلک شته چې مکتب ته تللی نه شي، د هغه د وړ دونه پیسې نه لري چې خپل زوی ولیږي، زامن ولیږي، چې ورته لاړ شي او تعلیم وکړي، درس ووایي، سبق ووایي. او زه غواړم د تعلیم فرصتونه ورته جوړوم په آینده کې له خیر سره. خدای پاک فرمایلی دي په قرآن عظیم شان کې چې هم خپل تعلیم وکړئ هم نورو ته ور زده کوئ. نو ځکه زه خپل تعلیم زده کوم او غواړم چې نور ته هغه تعلیم ور زده کړم. نو محترمه فامیل دا غواړي چې زه په خپل مملکت کې ډېر لوی سړی اوسم، ډېر لوی شخص اوسم او زما خپل پلان سره لپاره غواړم لوی روانشناس سم. ما له افغانستان سره ډېره مینه ده او مینه مې درلوده، مینه به لرم او د افغان د جوړول د پرمختګ دپاره یې زه ډېر پلانونه لرم، د اقتصاد دپاره، د تعلیم دپاره، د هر بود کې زه ځان ته جلا جلا پلانونه لرم او غواړم په آینده کې هغه تطبیق کړم. زما ګرانه مور چې ما سره ډېر کومک تر اوسه پته نه پرېږدي، غټ یم، 11 صنف کې یم، راځي ما سره زوی را سره چېرې مشکل لري او مشکلو سره حل کړم. مور که مستعلم نه و زده کړی زه به خلاص 10 صنف کې به وم یا 10 نمره به وم یا به ناکام وم. دا ټول ځکه مور مې تعلیم زده کړی، هغه تعلیم زده کړی، هغه ما سره کوشش کوي چې هغه تعلیم څخه زده کړی زه یې هم زده کړم. هغه څوک چې وګورې کتاب ویلی دي او اوس دومره دانشمند دي. کتاب د انسان یوازې ملګری کتاب ده، یعنې د کتاب واسطه انسان کولی شي چې معلوماتونه واخلي. نورو ځوانانو ته دا پیغام مې ده چې کتاب ولولئ او کتاب مو یوازې ملګری کتاب ده چې نه نه ورکېږي او نه پاکېږي او دا ملګری کتاب ده. نو هېڅکله د دې څخه مه لرې کېږئ.